دغه هرمز نه ده، دا هرمز ده، اوس یې ورباندې جنجال ده. دا هرمز بالکل تنګي هرمز دا خالد بن ولید رضی الله عنه په همدغه ځای کې دغه هرمز مردار کړی ده. الله اکبر. همدغه ځای نه ده؟ خالد بن ولید سیف الله المسلول. چاته یاد دي؟ څوک یې پیژني چې دغه هرمز څوک ده او دغه ځای ولې په هرمز نومولی ده؟ ولې د خالد بن ولید رضی الله عنه په نامونه ده نومولی؟ ځکه ایران ته خپل مجوس قدرمند دي، خپل مشرکین قدرمند دي، د رسول الله صحابه ورته قدرمند نه دي. بالکل. دا ډېره یوه جالبه واقعه ده، یو ورځ به یې درته بیانومه. کله چې د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې خالد بن ولید رضی الله عنه یې دې ځای ته ولېږل. جزیرة العرب خو ټوله فتح شوه، نو دغه هرمز نه و، دا هرمز د دې فارس د ټول پوج مسیر و، مقابلې ته سره راغله. خالد بن ولید رضی الله عنه په خپل لښکر کې و او دغه هرمز په خپل لښکر کې و چې ډېر بې انتها لوی لښکر یې راوستلی و. دغه هرمز راولاړ شول، خالد بن ولید رضی الله عنه ته یې چیلنج ورکوی را میدان ته سه. خالد بن ولید الله اکبر الله اکبر. نن د ما مسلمان کرسګیل پیژني، خالد بن ولید نه پیژني. نن د ما مسلمان کوهلي و ډوني و راشد خان و شاهید افریدي پیژني، د رسول الله دغه اتل زمری قهرمان د الله توره نه پیژني. دې خواته په زرګونو لښکر د مسلمانانو د ولاړ ده سیل کوي، ای خواته په لکونو لښکر ده سیل کوي. هرمز چې راغلل خپل اس یې خوسې کړل د پوج خواته وایزه. خالد بن ولید رضی خپل اس خوسې کړل وایزه د خپل لښکر خواته مخامخ سره راغلل. الله اکبر الله اکبر. یا رب العالمین دې موږ حشر له خالد بن ولید سره وکړي. امین یا رب العالمین. یا الله یا رحمان یا رحیم د رسول الله له صحابه وسره اهل بیت سره وکړي. کله چې خالد بن ولید رضی الله عنه ورسره شروع شول، څه لحظه وروسته یې په سینه باندې داسې پښه ورته ورکېښود، راغورځار یې کړ. کله چې راغورځار کړل په همدغه وخت کې پسې مردار کړل. دلته د مسلمانانو لخوا د تکبیر اوازونه سو او ای خواته په لښکر باندې منډې شروع سولې. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. تاسې اوس وګورئ، همدغه هرمز باندې ګورئ ټول مسلمانان ورباندې خبروي چې تنګي هرمز و پلانی و پلانی. د خالد بن ولید رضی الله عنه نوم په دې ځای کې څوک نه اخلي. اله العالمین بیرته د صحابه و بچانو ته فتح ورنصیب کړي چې همدغه تنګي خالد بن ولید باندې ونومولی سي. بالکل. نو دغه ورور ته وایم په 1948 کال کې دا مې بل ورځ دا تاریخ راکتل جالبه ورته حیران پاتې شو. دا د جزیرة العرب نه ده، د مسلمانان چې په کوم عربي نړۍ کې دي. د دې له دې رومیانو سره له دې یهودو سره جګړه راغلې ده په 1948 کې. تاسو لاړ شئ دا تاریخ ورته ولیکئ، همدغه ایران د دې کوپارو د یهودو له څنګ درېدلی بالکل. د عربو په مقابل کې. په الله قسم اوس یې تاریخ څه شی نه، تاریخ څوک نه معاف کوي. اوس به بیا راته وایي لکه شی سوی دا تاریخ هم تا لیکلی ده نه. په 1950 کې بیا دا جګړه سوې ده د مسلمانانو د عربو له روم سره، بیا دوی د هغو خلکو تر څنګ درېدلي. دا لړۍ را روانه تر 2001 کال د افغانستان تر جګړې پورې دوی د دغه خلکو تر څنګ درېدلي دي. د عراق په جګړه کې د دوی تر څنګ درېدلي. له هغه نه وروسته تاسو د تاریخ وګورئ څومره مسلمانان دې خلکو تباه او برباد کړل، څومره مسلمانان یې په وینو باندې ولاړل. ولې تاریخ هېروئ؟ ولې مو تاریخ هېر کړی ده؟ دا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته ویلي دي، خبر کړي چې د دې خلکو په منځ کې دا اوسنی جنګ راواخله، نور جنګونه له دې نه او بیا یو بله خبره درته وکړم، دا یاد وساتئ، دا جنګونه به نور پسې اضافه کېږي، دا به ځي، دا لمبې پسې ځي، تر څو چې مسلمانان دین او قرآن ته را واپس نه شي. د الله پیغمبر و شریعت و قرآن حبل الله ته را واپس نشي، دا به نور هم پسې پراخېږي. دې باندې مه کښېنیسي ولا ارامي به راسي. نه په دې سترګو دې ملا ولا که ولیدله. څه مې درته وویل؟
دې سترګې ولا کوي نه په سترګو دې لا ولاکه ولیدله. ځکه رب العالمین جل وعلا هغه قوم نه خوښوي چې هغه بې غیرته وي، ذلیله وي. الله مؤمنان غیرتمن خوښوي، بیا یې رب نصرت هم پسې کوي. بشک. الله اکبر. خالد ابن ولید په یوه توره باندې په همدغه هرمز کې مقابله د مشرکینو د مجوسیانو وکړله. په لکونو لښکرې مخکې ولاړ وې ورته، په تنها ور ووتل. د الله توره د رسول الله روزل سوی بچی، د رسول الله روزل سوی زمری، رسول الله سي تعلیم او تربیه ورکړې وه، یوازې ور ووتل، لمدغه هرمز سره مقابله وکړل. کله چې مردار کړل ټول لښکر ته یې شکست ورکړل. الله اکبر. الله یې بیا داسې نصرت کول. بشک. الله دې تا نصرت مسلمانه په ټانګو په تیاره نه کوي، دا یاد وساته.